ډیرو درنو حاضرینو او د شهید مولانا خانزیب او خدای بخلي مهدي الله تراب د فاتحې او یادغونډې ته ټولو درنو ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ډېرې خواشینۍ ځای دی چې نن د نور کله په څېر برعکس د پښتون قوم د دوو مخکښو او مبارزو اشخاصو د ویر په ډګر او فاتحه سره راټول یو. د شهید ګیلمن او شهید مفتي منیر شاکر وینې لا وچې نه وي چې مولانا خانزیب د افغان خاورې او پښتون قوم د داعي او ستر مبارز په لار وطن کې د پنجابي ریاست لخوا په بې رحمۍ سره په شهادت ورسول شو. د لار وطن په خاوره د خپل حق د غوښتنې او پښتون قوم د ښېرازۍ لپاره د ډېرو بادرده او بادرکه پښتنو مشرانو خپل سرونه نذرانه کړل، خو د همدې سرښندنو او قربانیو نتیجه شوه چې په ټول پښتون قوم کې د بیدارۍ احساس راپیدا او هر بچی ځان د خپل وسایلو مالک بولي. دوی اوس د پنجاب پوځ په شومو اهدافو پوه شوي او د هغوی ټولې پټې او ښکاره دسیسې رسوا کړي او نړۍ ته یې ښکاره کوي. په دې کې شک نشته چې یوه ورځ به د لر وطن مظلوم او محکوم قوم د سپېڅلې مبارزې رنګ راوړي او د پنجابي استعمار له منګلو به ځانونه ژغوري. موږ د خدای جل جلاله له دربار څخه همداسې د یوې ورځې غوښتونکي یو. په دې اونۍ کې دوهمه غمیزه بیا د پښتون قوم د یو سترګور سپینګویا او د افغان ولس یو ترجمان شاعر مهدي الله تراب ناڅاپي مړینه وه چې ټول پښتانه او افغانان یې ولړزول. د ارواښاد تراب مړینه زموږ د ټول افغان وطن او ځورېدلي پښتون قوم لپاره یوه لویه ضایعه ده. خدای بخلی تراب یوازینی شاعر و چې د شعر په ژبه یې د ولس درد او د وختونو حقایق له کومې ویرې او ډار پرته بیانول او د هر حاکم په مخ کې په زغرده او سپینه خبره کوله. د هغه شعرونه د ټولنې تاریخونه او د نوي نسل لپاره د فکر مشالونه وو. پښتو ژبه او ادب به د تراب صاحب دا خدمت د شعر ویلو او لیکلو ځانګړی لار او انداز ژوندی ساتي او تر ډیره وخته به پښتون قوم بل داسې تراب پیدا نه کړی شي. موږ او تاسو دا مسؤلیت لرو چې د خپلو دغو دوو سترو خادمانو مولانا خانزیب شهید او ارواښاد مهدي الله تراب ارواو ته د تسکین او خپل قام سره د تعزیت لپاره د هغوی فاتحه ونیسو او د خدای جل جلاله دربار ته د بخښنې لپاره د دعا لاسونه پورته کړو. ستاسو د ټولو له راتګ نه ډېره مننه چې له موږ سره مو په دې فاتحه او یادغونډه کې برخه واخیسته او خپل افغاني رسالت مو سرته ورسوو. اوس هم د پروګرام په دې برخه کې د افغان ملت ګوند درانه مشر او سیاسي شخصیت ښاغلي ستانګل شیرزاد صاحب ته بلنه ورکوم چې د دغه دوو درنو مرحومینو په اړه باندې خپلې لنډې خبرې سره شریکي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم. اما بعد، په جماعت کې ناستو ټولو درنو مشرانو، کشرانو، همزولو او زما ورونو، السلام علیکم. یو شعر دی چې پیدا شوې تا ژړل خلکو خندا کړه، چې پیدا شوې تا ژړل خلکو خندا کړه او داسې مړ شوې چې ته خاندې او خلک ژاړي. بېشکه چې مولانا خانزیب او زمون انقلابي او حماسي شاعر تراب په دغسې شکل د دنیا نه لاړل چې دوی یو زرین تاریخ جوړ کړي. دوی به خاندي خو موږ تاسې پرې وژړول. دا موږ دوی نه ژړولي، دا زموږ او تاسو یو ازلي دښمن، ابدي دښمن چې هغه پاکستان دی، د پاکستان پوځ او د ایسه اداره ده، دې ژړولي. د ګیلمن شهید تلین را نږدې و، په دې فکر کولو خلکو دا
تصمیم لرلو چې هغه ورځ ونمانځي، خو دښمن نه وی چې تشویش مه کوئ، هغه خو یو کال پخوانی خبر دی، نوو پیښو سره مخامخ کړم چې د مولانا خانزیب شهید کړی شو. مولانا خانزیب دغسې په لوی افغانستان عاشق و لکه څنګه چې ګیله من و. زه د نږدې نه دا خلک پېژنم، ژوند مې ورسره تېر شوی. هم د خبرې سره، هم د دین سړی و، هم د خبرې سړی و، او هم د جګړې سړی و. په ډېر تاسف د پښتون د افغان قوم ټول او په خاصه توګه د پښتون قوم ملا د پښتون نه دی، هېڅکله دوی د پښتنو په درد ونه ژړل. دوی د کشمیر د درد نه خبر دي چې په کشمیرانو څه تېرېږي، دوی د فلسطینیانو په درد خبر دي، خو هغه څه چې په پښتنو تېرېږي هېڅکله په دې باندې زما او ستا ملا ما سره موږ او تاسو سره ونه ژړل. زه نه وایم د کشمیر د مظلومو ملاتړ په موږ حق دی، د فلسطین د مظلوم ملاتړ په موږ حق دی، خو د کور غم د کور غم وي. اویا زره کسان ستا په پښتنو پښتونخوا کې په قبایلي سیمو کې په تېرو کلونو کې له منځه تللي، ډېر زره ورک شوي دي ژوندي، نه یې مړی معلوم دی نه ژوندی. خو د یو پښتون مولا نه ما په منبر وانه اورېدل چې دا څه ناروا ده چې د قوم سره روانه ده. حتی دغه منظور که نه وی ولا که تر سلو کاله څو خبر شوي وی چې دې سیمه کې څه تېر شول، خو منظور ته دې خدای ډېر ژوند ورکړي، خدای دې کامیابل چې لا عقل دغه اواز خو جهان ته راورسولو. تا په پښتنو کې دوه داسې مولیان شعوري مولیان چې هم په دین هم په سیاست پوهېدل، هم دوست او دښمن پېژندلو، چې یو مفتي شاکر و او بل مولانا خانزیب، دواړه درته د یو کال په اوږدو کې له منځه ویوړل. پوهېږي دا ولې دښمن پوهېږي، هغوی د انګریزانو د وختونو تجربه لري چې پښتون قوم د ملا په ژبه زر پورته کېږي نسبت یو تعلیم یافته ته او روشنفکر ته. څومره چې د ملا په ژبه زر قربانۍ ته تیارېږي، روشنفکر دونه زر قربانۍ ته نشي تیارولی، او هغه دواړه درته له منځه ویوړل. لکه څنګه چې ګیله من په ډېر جرأت د لر او بر خبره کوله، دغسې مولانا خانزیب په جرأت د لر او بر خبره کوله، او په دې لر کې هر څه ته تیار و. دوستانو، نن موږ او تاسې لکه چې وویل شول د مولانا صاحب جانزیب او د وطن د ملي شاعر مطیع الله تراب صاحب د ملي د خاطر سره ټول شوي او فاتحه یې نیسو. مولانا جانزیب صاحب په خط د اخوا خلک ورته لر و بر وایي، زه د لر و بر خبرې سره چندان جوړ په دې نه یم چې زه یو وجود ګڼم، دې کې خط ایستل غلط. هغه مبارزین هلته د پنجابي ظلم لخوا وژل کېږي، رټل کېږي، او لکه چې شیرزاد صاحب وویل، څوک چې د قوم غږ باسي خصوصا ملا هغه زر وګرځوي. او په دې دوه درې څلورو میاشتو شپږو میاشتو کې موږ او تاسې ولیدل چې څه ګلان څه ستوري زموږ د ټولنې زموږ د ملت نه یې وویستل، او دا لړۍ روانه ده. که چېرته پښتون ویښ نه شي او دې حرکت سره ټول پښتانه غږ جګ نه کړي او د پښتو د ازادۍ داعیه د سره پورته نه شي او مبارزه. زما یوه ګیله د رهبرانو ده، د پښتون تحفظ د رهبرۍ نه په غیر نور ټولو باندې زه انتقاد لرم. ټول ټنګه سري دي، ټول د پنجاب نوکران دي. د عدم تشدد ناکامه سیاست چې دا 100 کاله په لاره اچو خلکو غولوي، هغه څه نه کوي، حق په زور اخیستل کېږي. طالبانو په زور د امریکې قدرت نیولی، افغانانو دا په زارۍ نه کېږي، او دا یو غلط سیاست ده چې یو تعداد دوه سره خانانو
موږ او تاسو ته واسي عدم تشدد عدم تشدد او اخوانه جیبونه د آیسای د پیسو نه ډکوي او بیرته په دې ولس حاکمیت کوي چې باید ولس پرې آګاه شي. راغلم د خپل ډېر یو ملي د درد نه ډک زړه شاعر هغه مطیع الله تراب یو شاعر نه یو درد و یوه چیغه وه چې د ولس د بې عدالتۍ او د ناامنۍ په هکله کې د څه چې په توان کې و ویلې او ویې کړل. دا یو ستوری و داسې یو یګانه ستوری و دوستانو چې د ولس په اسمان ځلېده او غروب خواته لاړو چې د ده به په دې لنډو مودو کې داسې څوک به موږ پیدا نه کړو. مطیع الله ترابان په قرنو کې په یو ولس کې یو ځلي دا ستوری پیدا کېږي. ملنګ جان وګورئ دا تراب وګورئ ډېر به پیدا شي ولې د دوو ځای نه نیسي. دا کاڼي نه دي چې د هرې څپلۍ په مخ پراته وي. دا ډېر خاص خلک او خاص خلک د دو په ارزش پوهېږي. متاسفانه زموږ ولس ډېر ماته درد راځي چې زه خبر شوم پرود د مړینې نه وروسته پوه شوم چې د مزدوري کوله ویلډنګ کاري کوله په خوست کې. داسې یو لوی شخصیت آیا پښتنو کې داسې قدردان یو څوک نه و. ګوره په سلهاو ما غوندې نورو موږ او تاسې خلک پیدا کېږي ولې تراب همداسې چې تاسو ته عرض وکړو دا په ټولنه کې په قرنو کې یو پیدا کېږي. ګوره الماس ولې ارزښت لري؟ ځکه ارزښت لري چې کم پیدا دی ارزښت لري. نو موږ داسې خلکو ارزښت باندې نه پوهېږو. دا ډېر د درد ځای دی او ما ته د درد ځای په دې دی چې نشو کولی پس د مړینې نه بیا په جنازې باندې ټټر د دوستۍ وهو بیا ارمان یې کوو لاسونه ټکوو. څنګه کیدی شي چې دا افغانان په دې شعور ورسیږو چې هغه ستوري چې څه سیاسي ستوري لرو څه فرهنګي ستوري لرو په ژوندونو یې په قدر پوه شو. پس د مړینې نه داسې محفلونه به ډېر ونیسو ولې حق یې نه ادا کېږي په دې. زه ستاسې ډېر وخت نه نیسم. یو ځل بیا هم د زړه له کومې هغو ته دعا کوم د هغو روح د ښادي او یاد یې تل پاتې وي. دواړه شهیدان دي همداسې چې ووایو سکته نه ده. ما هم دا شیان واورېدل چې هغې باندې هغې ته زهر ورکړل شوي دي او د زهرو په وجه شهادت رسېدلی دی. خدای دې ټول وبخي ټولو مړي او ټول شهیدان چې وطن لاره کې مړه شوي دي. خدای دې روح ورته ټولو ښاد او یاد یې تل پاتې وي. تاسو ټول نه مننه چې په دې غمیزه کې هم د خازیب صاحب مولانا خازیب صاحب هم د تراب صاحب د مړینې او غمیزې په دعا او فاتحه خاني برخه اخیستې. دا هغه احساس او یوازینۍ هغه سره د هغې د وطن پالۍ سره یو مینه ده چې تاسو دلته ښکاره کړه. تراب صاحب زموږ د کلي و موږ خپلوان شریک سره د دې کورنۍ موږ سره ډېر زیات روابط درلودل. دی په خپله په هغه وخت چې څومره ده په کال خیر وکړو په جګړو کې زیاتره روابط هم هغې وخت کې زما ته و. په لیسې ملکیه کې معلم هم و دی به کله کله څومره هلته و شاګرد هم و خو زما نه بلکې ولې وروسته دی به پسه چې د ځوانۍ مرحلې ته ورسېدو د ژوند او د کار لپاره د یو دوست سره خوست ته راغی. بالاخره هملته یې کار شروع کړو او هملته ځای په ځای شو. واده او بچی دي ټول نور فامیلي هملته دی په تاریخي وروڼه او فامیلي ټول. او لکه چې زموږ مشر شهزاد صاحب یاده کړه دغه شیان چې ده وویلې د ده په مورد او د مړینې په ارتباط ما چې ټلیفون وکړ مشخصا د ده د ورور سره زه وغږېدم. هغه راته وویل چې پاچا صاحب دا یو داسې معلومېږي چې سکته نه وه. ما یې تاسې ویلي موږ په کورنۍ کې هېچا سکته نه ده کړې.
خو خیر خدای دې هغه وبخي دا یو ډېر برسېره په دې زنو ټولې د ده په مورد کې ضرورت دی ته د صفت وکړم ستاینه وکړم ټولو دوستانو ته معلومه ده او ټول یې پېژني په تماما معنا یې پېژني او بیا ساده ګل صاحب ښه په دې مورد کې رڼایي واچوله او دا یې ویلي خو زه ده ته خپله د ما په اند او زما په نظر زه ده ته یو لقب ورکوم چې هغه نابغه دی ما په دا خپل ژوند کې زموږ په وطن کې ډېر نامداره نامتو شاعران تېر شوي او شته او دوی زموږ د وطن ستوري دي زموږ د وطن ویاړ دی د پښتنو ویاړ دی موږ په دې ټول ویاړ کوو خو زه دغه دوه شاعرانو ته یو خدای بخار وخات ملک جان چې مخکې مې یادونه ترې وشوه هغه هم همداسې یو نابغه وخت کم دی که یو مثال مې درکوو هغې نه به تېر شم خو همداسې هغه قلم و کاغذ ته ضرورت نه و هغه اصلا بې سواد و وروسته بختاني صاحب سردار داود خان وظیفه ورکړه بختاني صاحب ته هغه چې ده ته سواد زده کړه خو یعنې درس ورته ووایه او همداسې شول نو خبره دا ده چې هغه قلم کاغذ ته ضرورت نه و څه به یې چې په زړه کې وه د زړه انعکاس په یو دم لکه نابغه دي دا به یې ویلي چې تر اوسه پورې د دا اشعار په مخکې دغه ورته اشاره وکړه خو خیر لر او بر پښتنو کې یا په ټولو پښتونخوا کې یا په ټولو پښتنو کې دا د هغه اشعار هم شاعران وایي هم هنرمندان وایي یو ټول او دی په خپله هم داسې نه و چې د قلم و کاغذ درلوده چې دی به ودرېدو موضوع به ورڅه وه د هغې په باطه د خپله دته لکه خدایي چې تراب صاحب ته وویل شي او دی خپل د زړه اواز وباسي نو نابغه توري که سپین زه دې ته نابغه وایم او هم د مشر شهزاد صاحب نه چې زموږ د تاسو ټولو د پښتنو مشر او د افغان ملت د ټول د اسلام مشر دی یو خواهش لرم او هغه هیله مې دا ده چې زموږ د ماما زوی په ډیلي کې هندوستان کې د سید اشرف هغه ډېر دوستان یې پېژني شهزاد صاحب یې پېژني هغې وړاندیز کړی و چې دغه د کاله خیلو زموږ ابتدایي ښوونځی چې زموږ په کلي کې دی دا د ده په نوم ونومول شي بیا ځینې کسانو په دې مورد کې ځینې کومنټونه هم ورکړي ما هم یو څه پرې ولیکل خو یو هیله دا لرم د شهزاد صاحب نه چې هم د افغان ملت د خوا نه او هم د ټولو پښتنو په استازیتوب یو یعنې وړاندیز دی هم ورته ارګانونو ته ورکړي چې دغه مکتب د ده په نوم باندې د کالي خیلو مکتب د ده په نوم ونومول شي خیر که مثلا بل کوم ارګان وي یا په جلال آباد کې یا مثلا په خوست کې یا په دې ځایو کې پیغام فرق نه کوي خو چې د ده هغه خاطرات هغه یادونه ژوندي وي نو په دې خاطر نو زه به نور خبرې ډېرې دي ټولې خبرې زیاتره هغه د خبرو منځ هغه شهزاد صاحب وکړی دي ضرورت دې ته نشته چې زه په هغې باندې بیان نه واچوم هغه نورو ملک صاحب وکړلی نو دې باندې مونږ ویاړو خدای دې بیا مونږ ته همداسې دوی دې خدای وبخي هغه دنیا دې ورته ګلې ګلزاري او دا دعا کوو د خدای په دربار کې چې همداسې زموږ په ټولنه کې همداسې انسانان همداسې وطنپاله شاعران همداسې په وطن مین کسان نور هم په نوي نسل په نوي ځوانانو په نسل کې په دې ټولنه کې وي چې د خلکو اواز پورته کړي او خپلې ټولنې ته ورسوي او حقایقونه یې پوه کړي زموږ ډېر د کشر ځوانان خبر نه دي ځوانان دي دې وایي خصوصا د اروپایي ټولنې ته چې راغلي دا چې لږ زره تاریخ ولري مثلا د ملنګ جان په مورد کې که تاسې دقیق ولولئ پوهېږئ چې دی رښتیا نابغه و او دې ته هم که ټولو اشعارو ته متوجه شئ دا به تاسې ووایئ چې دا زما خبره په ځای ده ته په دې خاطر زه زحمت تاسې ته نه درکوم وخت هم کم دی او بیا دې تاسې نه ډېره مننه چې تاسې له ګډون وکړ او زه چې د فتن خبر شوم نو دغه نه په دې خاطر نورې نور څه خبرې وکړم دا خبرې ټولې وشولې تاسې نه ډېره مننه هر کله صاحب سلام زه ډېره خبرې نه کوم ډېر خوشحاله یم خو زه
هیله کوم چې کوم ځوانان چې دي دغه نه د خان صاحب شاره او نه د منیر شاکر او نه د ارمان لوني او نه د لوی متي ولا تراب او دغه لاره باید پرې نږدي د واقعا القاسم حبیب الله هم متي ولاو هم حبیب الله ته فکر وکړه د لوی نګران نه د موږ د نارنج د ګل د وطن نه د موږ د ادب د شعر د زنګون راځي خوست ده هلته کار کوي ما ته یو چا کیسه کوله وایي د لاسونه یې داسې کلک وو تڼاکي وو مګر ده خپله روزي پاکه پیدا کوله او دا مېړنی سړی وو ته په دغسې حالت کې یو شاعر چې دومره نبوغ ولري که موږ دته زمینه د یو ارام ژوند برابره کړې وه تاسو ته فکر کوئ دغه د مطیع الله تراب شعر بندونه څومره راټوکېدله وه ده به څومره لوی نوښتونه کړي وه ده به د پښتو ادب ته څومره لوی شعرونه مګر دا مصروف وو ټوله ورځ به یې کار کوو نو زه زیاته خبره نه کوم د زړه مې ډېر دردېږي د خدای وبخښي ګوره د تراب خاورین ته وایي یعنې خاورې د تخلص خاورې مګر دا لوی شخصیت و دا دویم ملنګ جان و د روحونه د عامیش په بریالمکان کې وي او پښتنو ته د خدای وس ورکړي چې یو همدغسې تراب په لاره یو مېړني او ننګلي پیدا کړو تاسو نه مننه زه په لومړي سر کې ټولو درنو مشرانو ته چې دغه غونډه کې برخه اخیستې ډېره زیاته مننه کوم او له نوراني صاحب نه ډېره مننه ځکه کومه چې دی په تشو لاسونو په ستړي ځان په داسې حال کې چې د هالنډ په ژبه باندې پوره نه پوهېږي دا یې شلمه غونډه ده چې دی نیسي او دا ټول په خپل توان نیسي سټیج ته راغلي دوستان زه او دا ټول موږ راشو خپلې خبرې وکړو نور نه یو خبر چې دا چا راټول کړل چا راوړل دا ستړیاوې چا وکړلې زه ډېره زیاته مننه تا نه کوم دا ځوان دا په ډېر څه ارزي بریالی لري زه ځوان نه بیخي مشر خپل ګڼم زه ډېر مشر یم خو دا زما مشر دی ځکه چې تر ما فعال دی تر ما ډېر کار کوي هغه څوک چې ډېر کار کوي هغه صحیح دی بله موضوعات خو بیخي ډېر دي یوه لنډه ګیله کوم که چېرته ما څو موده مخکې زه م یو کنسرت ته تللی وم بخښنه غواړم جومات کې دا خبره کوم خو په زرګونو پښتانه هلته ناست نن د دوو اتلانو په غونډه کې 20 نفره دغه دي چې دا زموږ لپاره شرم دی اوس چې د غرغش ټولنه 1400 نفره دلته فعال غړي لري 1400 نفرو کې حد اقل چې 80% ریشم 140 نفره شو دا نشته دی زموږ لپاره دا بده خبره دغسې پیوستون ټولنه زه پیوستون ټولنې غړی وم یو وخت پرې ښه چې دا هېڅوک یې نشته دی یو نفر راغلی داسې ما کور کې چې څو نه وو مېلمانه مې ځان سره راوستل زما هیله دا ده چې مونږ چې دلته دا کامرې لګېدلې دي یو چا ته خو ځان ثابت کړو چې کله ځان نشي ثابتولی بیا خو سخته ده خیر ګیلې به بیا په چای ځای کې کوو نن د دوو سترو انسانانو غونډه د تراب صاحب زما ډېر نږدې ملګری و همیشه په مشاعرو کې ناست و زه ما هم داسې مات ګوډ شعر لیکه دی هم ناست تراب صاحب یو ډېر عظیم انسان ډېر یو دروند انسان زه یې ډېر نږدې پېژنم ډېر زیات به سره کېناستلو دومره قدردان دومره په وطن مین انسان و چې زه یې درته ډېر کم مثالونه نور راوړلی وشم تراب صاحب سره دی چې دا یې هغه اخلاقي هغه شرافت و د دې تر څنګ تراب صاحب په وطن باندې مین انسان همیشه د ده سره په ناست مجلس کې به ده همیشه خلکو ته دا یوه خبره کوله چې هیڅ چاته هم له اسمان نه روغ هیواد نه دی راښکته شوی همدا ملتونه راپاڅېدلي دي او د ځان لپاره یو ښه هیواد جوړ کړی بنا د تراب صاحب دغه نظریه وه خدای دې جنتونه ورکړي مولانا خانزیب د پښتون ویښتابه لپاره د پښتون قام د ویښولو لپاره یوه لویه هستي وه مونږ چې کله دغه ډول انسانان پیدا کیږي هغه ډېره سخته وي ما دا خبره یو بل مجلس کې مو کړله تر اوسه مونږ د قومي مبارزانو لپاره که چېرته مو کله قومي مبارزه کوله په مونږ به د کفر ټاپله لګېدله دلیل یې دا و چې ممبر د قام په لاس کې نه و ممبر د
بل چا په لاس کې و چې همیشه به که چېرته چا مبارزه د قوم لپاره کوله ویلی به چې دوی نشنلستان دي او دوی کافران دي چې دغه فتو به بیا موږ نه هغه توان واخیستل چې د قوم لپاره مبارزه وکړو. په وروستیو کې مولوي صاحب ریحان، مفتي صاحب شاکر او مولانا خانزیب غوندې خلک پیدا شو چې د پښتون قام د ویښتابه لپاره یې مبارزه شروع کړله چې په نتیجه کې له دې وروسته څوک قومي مبارزانو ته نشي ویلی چې دوی یا یې پرې د تکفیر ټاپه ولګوي او یا ورته دغه ډول بهانې چې پخوا ترسره کېدلې دا له منځه لاړې شي. اوس دا قوم ویښولو ته ضرورت لري او د ویښولو لپاره ګیلمن، منظور، مولانا خانزیب او دې ته ورته یو شمېر نور دوستان چې هغوی مبارزه کوي دوی ته ضرورت دی. اوسنی حالت یو خو دا جګړه که کله موږ تعریفوو چې اتومات دې راپاڅېږي او جګړې دې وکړي او دوی دې هلته ولې دغه کار کېږي. دا جګړه خو ډېر لوی مصرف غواړي. یا به یې هېوادونه تر شا وي او یا به یې ملتونه، داسې ملتونه چې هغوی پیسې هم ولري. ځکه که چېرته د جګړه مارو تر شا څوک نه وي، طبیعي خبره ده چې هغه جګړه نه کامیابېږي. اوس په سیمه کې دوه لوی برقدرتونه دي یا درې، هغوی خو ټول له تا سره نه دي او پنجابي سره دي. بنان پښتانه پرې نه وژنو، اول پښتانه ویښه وو، کله دې چې راویښ کړل بیا ممکن ده چې سړی جګړه وکړي. اوس خو ستا په دې تر ټولو ډېر د خیبر جرګه وه، 4 لکه نفره پکې راټول شوي وو، هغه هم اټکلي دی، 2 لکه هم نه وو. نو دا پښتون ټول دا نه دی. ته څنګه 40 میلیونه پښتانه په دې باندې راپاڅئ چې هغه نور خو دا خو پوهولو ته ضرورت لري چې موږ ورځ تر بلې دغسې ټول کسان له لاسه ورکړو. کله چې جغرافیه شتون ولري او کله چې قام شتون ولري، طبیعي خبره ده چې دغه مبارزه به د قوم لپاره دوام کوي. اوس موږ په سیمه کې جغرافیه هم لرو چې هغه د پښتنو ساحه ده او په دې سیمه کې میش خلک هم پښتانه دي. بنان مبارزه هم دوام پیدا کوي. کله چې جغرافیه هم ستا شوه، ملت هم ستا شو، یو ورځ به پاکستان خو مخکې یون صاحب خبره چې پاکستان یو ملت نه دی، یو اردو دی، یو ملت یې انحصار کړی دی. بنان دا اردو په ډېرو هېوادونو کې مات شوي. افغانستان کې 2 وار اردو ماته شوه خو ملت تجزیه نه شو، وطن یې تجزیه کولی نه شو. که نن دا پاکستان اردو نه لري، پاکستان خو دا اوس 15-16 قومونه راپاڅېدلي دي او د ټوټې کېدلو لپاره یې هڅه کوي. دا نه پاتې کېږي. افغانستان جوړ دی. یوه لویه خبره دا ده چې موږ راتلونکي کې د لوی افغانستان لپاره مبارزه وکړو. ډېره زیاته مننه. ګود مولانا. زه فقط یوه دعایه وایم د غرغش ټولنې له طرفه. غرغش ټولنه دغه شهید خانزیب صاحب او ارواخا د تراب صاحب د ناڅاپي د مړینې له امله دوی ته د الله له طرفه مغفرت غواړي. الله دې جنتونه نصیب کړي او کورنیو، فامیلو، دوستانو، ملګرو او مونږ تاسو خواخوږي ته دی الله صبر جمیل ور په برخه کړي. مننه. مرحوم مطیع الله تراب او شهید مولانا خانزیب له ځینو سیاسي توپیرونو سره دواړه د لوی افغانستان د داعیې له مخکښانو څخه وو. دوی د دغې ریښتینې داعیې دښمنان پیژندلي وو او خلکو ته یې رسوا کول. د دې دواړو بله شریکه ځانګړتیا دا وه چې دواړه د پښتون ژغورنې نړیوال غورځنګ ملاتړي وو. د هغوی ملاتړ به یې په بېلابېلو ډولونو باندې او په بېلابېلو شکلونو باندې کوه. زموږ دغه راټولېدنه، دغه فاتحه او یادغونډه له دې لپاره وه چې د دغې ریښتینې داعیې سره خپل پیوستون څرګند کړو او پیوستون ورسره وښیو او ترڅنګ یې د دغه دواړو ارواوې خوشحاله کړو. نو په همدې موخه دلته په هالند کې راټول شوي وو او د دوی یاد مو تازه کړ او د دوی لپاره مو د قرآن کریم ختم وکړ او د فاتحې مراسم ورته نیولي وو.